څلورمه صلیبي جګړه د پرله پسې ماتې وروسته په 1199 میلادي کال کې دریم پاپ ګارډ مینل لوتیر امپراتور وټاکل شو چې د تاج ایښودنې سره سم پر دې هوډ کې شو تر څو په ټوله اروپا و اسیا خپل واک راولي. نو د دې لپاره د اروپایي صلیبي لښکرو څخه د ګټې اخیستلو لپاره لومړی د بیت المقدس په لوري مخ وګرځو چې د دې لپاره د هرې کلیسا څخه 20% مال امپراتور ته راوړل شو. په دې وخت کې سلطان صلاح الدین ایوبي هم وفات شوی و او د مسلمانانو مرکز د دمشق څخه مصر ته انتقال شوی و او ملک العادل یې مشري کوله. په 1201 میلادي کال کې پاپ د وینس ریاست سره د 50,000 من سرو په بدل کې د کښتیو قرارداد وکړو چې 3,000 لښکر د بیت المقدس لپاره چمتو ولاړو، مګر صلیبي لښکر د بیت المقدس پر ځای ختیځ روم ته لاړې. لومړی د وینس دولت په وینا د هنګري د زارا ښار قبضه کړ او وینس دولت ته یې وسپارو. وروسته یې قسطنطینیه فتح کړه، مګر صلیبي لښکرو د عیسویانو سره بده رویه وکړه او د کلیسا بېعزتي هم شروع کړه. د دې ترڅنګ یې په قسطنطینیه کې د عامو وګړو د لرګیو جوړ شوي کورونه وسوځول چې په دې سبب د مرزویل په مشرۍ د قسطنطینیه وګړو بغاوت وکړو. لومړی شهزاده الیکس د وطن سره د غدارۍ په تور د جلاد په واسطه ووجو، مګر بغاوت کوونکو د صلیبي لښکرو پر وړاندې مقاومت ونه کړی شو او تېښته یې وکړه چې دې سره صلیبي لښکرو د کاتولیک کلیسا منونکو باندې دردونکي ظلمونه وکړو. د هغوی کورونه یې وسوځول، مال یې لوټ، عزتونه یې تالا. صلیبي لښکرو په کاتولیک کلیسا کې چې هلته د عیسی علیه السلام او بیبي مریم عبادت نه کېدو د عیاشۍ اډه وګرځوله. هلته یې شراب څښل، د کلیسا پردې یې څیرې کړې، قیمتي جواهر یې لوټ کړه، فني یادګارونه یې مات کړه. د لوی اسلیپ په کورسۍ یې ښځې ګډولې او هغې کورسۍ پورې ټوکې مسخرې کولې. تر 1261 میلادي کال پورې د وینس ریاست په مشرۍ صلیبیانو په قسطنطینیه حکومت وکړو او بالاخره د بلغاریا ایونان اتحاد په سبب قسطنطینیه د صلیبي لښکرو وژغورله او د کاتولیک کلیسا عیسویانو ته یې ښار تسلیم کړو او همدې سره څلورمه صلیبي جګړه د بلقان په غرونو کې پای ته ورسېده او اسلامي خاوره د دې لوی شر څخه خوندي وه.